د بیګام په دې اپارټمنټ کې شپه وه او نن د ابو حسن بھائی او شکیل بھائی د ناشته توده کړه د بیګانې خوراک ول دا وخوره چې ماړه شي چې بیا نیکسټ ډے سفر ته تیار یې او پرونی خرچه مرچه دې څنګه ډېره وشوله که لږه خرچه 64 روم تیل واچولو 114 پونډ فیري ورکړه 140 پونډ موټر ورکړو او 408.3 مایل سفر وکړو او خوراک مراک هم خپل تیار راوړ او دا فلحال هم نن دا وشو موږ دلته د حلال ملاویږي یا نه ځکه چې دا بالکل کنټري سایډ دی دا وګوره دا د کچن نه دا دی بالکل کنټری سایډ دی هغه کې نشته بای د وی دا هالند کې او زه وړوکی غوندې ښار دی ټاون دی دربای چېرته یاره بیګام دلته شپه وه کچن خو به درته ښودلی وختي او ته راځه چې بار نندارې ته وښیم داسې کنټري سایډ ته راغلي حسن بھائی دا وګوره پټي دي دا یورپ دی هالند دا د هالند حالات دي ورته وښیوله ورته وښیوه اسپې واقعي په دې باندې اوس 200 یورو ورم کې نو ورت کوي که نه ما خو په 140 یورو باندې نیولی وم शकील भाई जब दरख्तों का अच्छा सा लुक आ जाए ना तो उधर रुक जाओ ये सारे अच्छा सारा अच्छा लुक है लेकिन उधर वो रुकने का जगह नहीं होगा लेकिन सारा शकील भाई In half a mile, turn right onto Bobonagel Sueg. अब उस माते दा पता नहीं शकील सही से روان نه کړی نه کوم څه सही रहा نه دا خو صحیح رواني خو لکه چې زه اوس راوته وې زه به کنفیوز وې بیا ما ته وایي چې ستا دا شی بندولي ښه قدره او بس باندې کا اسمه ایگزیکٹ سیټ بیلټ کې नाला नहीं बंद हुआ چاته لیډل په لاره پیدا کول کې بوم به تیروالو او بده باندې نه سو سره نږدې شته صحیح Turn right onto Bobonagel Sueg. الله انجمار غونډه کې جست چچ وکنه ये दूसरा धमाका हो गया है अगर साड़ी ना आने पर دا مړه دی بازي خلکوم لګا دی پر روډ داسې یار مړه دا پر تو پډه دا ډېر تنګ شي بالے ناسو دا پاکا چت رواني ځوانا بارلې ناسو ته ما ته ډېر ته اوس یې خوان ناسونه روان شوی وو د سټاف کیمرا دواړه دی یو شان لګولې ما ولګو زړیا وای ته خبره کو ما د خبره کوله چې د بالیناسونه روان شو بالیناسو ته روان شو ا کنټری سایډ کې چې کوم ځای کې هوټل نیولای وکړه هغه نه زو بالیناسو ته اوس نن ورځ به ابو حسن صاحب بالیناسو کې خو شاته نه مالې اسو خور کې ځای بیا به 3 بارډرز ته ځو خبره به 3 بارډرز ته ځو ان شاء الله نو به وروسته برلین طرف ته پروګرامي صحیح دی په داسې برلن خو شاته رسول بس جرمني کې به چرته شپه کوو نو کار ځای او دغه روډ ډېر تنګ دی یو کیسه نه ده کنه لکه موبایل له وټاو شو ها دې تاو شو وای کنه چې تا ویږي Turn right onto Moscan Sueg. زبردست واو हाजी यार इसको कहते हैं हमारी राशन कोप्सम से देखो ना कंट्रीज एंड कैपिटल के साथ साथ पूरा व्यू उठा रहा है राशन को वही हो बस دا مکه دا نه دیږي समोसे रखिए शकील भाई के साथ तो आपने धोखा किया ना खुराक दे के ड्राइविंग पे बैठा दिया नहीं वो खुराक है कि दो ना دا چې جوړه کې بعضی دوه ډبل کلیپي بعضی وخت کې خطای کې کته تصویر مرار چلای بعضی وخت کې دا شورت پکې ورغلې لړکی دا د کول وړي دا کیږي ها ड्राइवर से भी और मैंने चलाई यूरोप में चलाई है ना बहुत दफ़ा हालैंड में नहीं यूरोप हाँ यूरोप में वो जो रोड ट्रिप में गए थे मैं और सिकंदर भाई ज़्यादा चलाई थी
वो नहीं है। कुछ नहीं है वकील भाई ताबेदार है हमें यार, डर- हुक्म करें। हमें डॉक्टर मना नहीं किया इस चीज के लिए। मैं जब आप तुम आज ड्राइविंग करो, कल खा लेना। हाँ। वो सारा नीचे जा रहा है। नहीं जाएगा नीचे। जब भी आपका दिल करे मुझे कहे अभी थोड़ी सिकंदर देर भाई, में पानी मांगेगा ना, यही मसला है। राडा को पता है मैं क्यों कह रहा हूँ? मिस कर रहा नहीं है। दोबारा राउंड अबाउट पे आके साइन मिलेगा। हाँ जी, ये अब अभी हम आ गए हैं। ये दुनिया का एक अनोखा शहर है। ये है बारले नासू और बारले होटेंग। ये शहर है 2 मुल्कों में। Exit roundabout. ये जी हाँ, एग्जिट हमने ले लिया है यहाँ से। वो In half a mile, at the roundabout, take the second exit. खेत की चले। तरफ मोड़ लो, खेत की तरफ मोड़ लो। ये चलिए उधर लेफ्ट साइड पे खड़े हो जाइए। वैसे आगे भी आएगा। ये आएगा ना, जाते ना। मैं ये नहीं कहता कि नहीं रुके। चलो जाओ, मर्जी है तुम्हारी। ये बारले होटेंग ये भी आ गया। हाँ, साइड ये भी है। ما موبايله سبان كده فرانس هم ګران دي. يوروب ټول ده. قادر خان ورو چت راغلی یاره. یاره قادر خان نور د نن راغلی دی. زه په نیدرلینډ کې ناست یم او دا الکساندر د ګریټ سکندر بای په بلجیم کې ناست دی او چې موږ لاس میلاو سکندر بای لاس میلاو کوو چې لاس میلاو کوزل سے نیدرلینډ سایډ نه یم سکندر خان د ما داسې لاس ته چې زی نیدرلینډ ته د بلجیم نه رسو او دا چې دی د سیټ ته چرچ هم شته دی او زمونږ سیټ ته چې دی نو ریسټورانټ دی او دا مرچ چې دی مرچ دی که تور مرچ دی دا تور مرچ په نیدرلینډ کې دی او دا سپینه مالګه چې دا په بلجیم کې ده هالند کې ده او دا ورته وښایه دا بارډر دی ها او دغه په دا اډر دی بارډر دی هلکه ګوره دې پاره ونړۍ کني ګوره تور بیخ په دې او کنه او مې ته تیار ساتلی بل خبره ده زموږ وطن کې خلک په کلو په ګاټو په ونو باندې جنګونه کوي دلته وګوره هیڅ چې شی نه دی معلوم یو سیټ ته نه مزي دي مزي بڑے مزے یو بل مو ملک تباه مو کو برباد مو کو هندستان پاکستان افغانستان ایران پاکستان ایران افغانستان سیم وطن خپل ورته دیو ته وګوره دا څنګه ډیرای یو ټیبل په دوه وطن ډیر ښه ډیر اعلی قادر خان چې ته راغلی یاره قادر خان دی راغلی دی نن بارلی ناسو ښار ته راغلی دی چې د دې ښار نیمه حصه په نیدرلینډ کې ده نیمه حصه په بلجیم کې ده نو زه خو اوس فلحال په بلجیم کې ولاړم دا بلجیم دی په یو قدم بل واخیستو دا نیدرلینډ دی یو ټیبل دی په دوه ملکونو کې دی نو دې کې ګرځو راګرځو تاسو سره شیر کوو زموږ سره اوسېږئ تر اخره دا ډېر لږ اوږد ټریپ دی زموږ تقریبا میاشت 2 میاشتې یوه نیمه 2 میاشتې خو به لګي که نه بالکل داسې ولګي اوږد ټریپ دی او په دغه ټریپ کې زموږ سره اوسېږئ داسې انټرسټینګ ځایونه به ته کوي دغه چرچ مو ته پکې وښیم وایا څنګه چلے قادر خان چت راغلی ابو حسن نورا بالیناسو سټي ته راغلی وو دا پته نه لګېږي چې موږ اوس په نیدرلینډ کې یو که په بلجیم کې وو نیم په بلجیم کې نیم په نیدرلینډ کې دا ټاون هال دی او دا ټاون هال کې هم 2 میره دي یو میر د نیدرلینډ والا دی یو میر د بلجیم والا دی اوس دننه ورځو هلته ته نورې نظارې هم کوي زموږ سره اوسېږئ नक्शे पे अपना पेन लगाया कि सिकंदर ته آپ خپل پن ولګاو کنه इधर इस पेन के मामा इधर पाकिस्तान का नक्शा था ये लगा सिकंदर ته آپ خپل پن ونه لګاو موږ زره پن چا پرې خو نه ها دا به نقشه باندې کنه روپۍ به ورکوي یورو به ورکوي او کنه ستا ملک په کې نه وي زمونږ د خپل کې افغانستان دا دواړه زمونږ ملکونه نه ګب قادر भाई किधर है بس ته سیدا چې موږ باندې ناسو یو کار ته راغلي و دلته یو څه دغه لګولې ده چې د دنیا نقشه ده په دې کې خلک دا جنډې لګوي زموږ جنډه هم ملټي کلر ده
ومام کې دا یو بلو یو د طالبانو نمائندګي به کوم څوک نو ونی شي چې فکر وکړي خپل وطن نو دا ډاله دنده ورکول هلکه افغانستان نه پکې تر اوسه څوک نه دی راغلی نه دي تر اوسه څوک نه دي راغلي دا زه نومړه قسم د افغانانو نمائندګي به وکړه دوه جنډې مې ولګولې ها په افغانستان کې جوړ لګول طالبانو دا نو بارلې ناسو ته د افغانستان نه لومونه کس راغلی او کنه نو نور څوک نشته کنه نومړه نه قسم ټیک دا نمائندګي مې ولا وکړه د وطن کنه د دوه وطن نمائندګي کنه راځي چې نن ته یو یونیک سټور وښیم دا په برلین ناسو کې یو سټور دی چې نیم په نیدرلینډ کې دی دا ځای له خیرن دی خو راځه سکندر بھائی ته دا بلجیم دی دا نیدرلینډ دی دغه سټور دی نیم سټور په بلجیم کې دی نیم سټور په نیدرلینډ کې دا ټاون چې دی ډېر یونیک ټاون دی ډېر دلچسپه ټاون دی زموږ سره اوسېږي داسې ډېرې نندارې به باندې وګورو څنګه ده سکندر خان زبردست انډیوالانو هیوادوالو ملګرو دا زه چې د کومې دروازې مخته ناست یم دا دروازه دا کور په دوه هیوادونو کې دی دا بلجیم دی دا نیدرلینډ دی دا دوه نمرې هم لري دا کور یو نمره لري د بلجیم والا نمبر دویمه او د نیدرلینډ والا نمبر دریمه دا ډېر یونیک کور دی د نړۍ یو یونیک کور دی چې د دنیا په دوه هیوادونو کې دی نو موږ چې راشه دا هم درته شریک کړو شریک وسویني خو ټیکس یې خپله تبه ده دا سکندر به یې خو وایي دا سړی ټیکس په دا کې ورکوي بلجیم کې ورکوي بلجیم کې ټیکس لږ کم دی نیدرلینډ کې لږ زیات دی هغه خپله تبه ده موږ ته کور ښودو هغه هم ته وښودو نور یې ټیکس خپل کار دی چې څه کوي هغه دې وکړي بھائی ما داسې کوم زه پوهېږم چې دغه دی چې داسې دا یې ووایې نو زه به وایم چې دا آف دی بس داسې بارلیناسو ته لاړو بارلیناسو ډېر مزه وکړه ډېر زبردست ځای و بس هلته نه راسره ووتو جرمني طرف ته روان یو شپه وه زمونږ په جرمني کې خو هغې نه مخکې د هالینډ یو وړوکی نه ښار ګورو ډېر ښکلی ښار دی ما ډېر صفت اورېد دریا په غاړه دی او ډېر ښکلی دی ما یو ګنټه نیمه بل ته واک وکړو چې واک وکړو نو بیا به هغې نه پس مخکې جرمني ته شو هلته کې یو ملګري سکندر راووتی چې خامخا به روټۍ ما سره خوري نو بس اوس ډېر مخکې نه شو ټینګې نه موږ اراده وه چې سفر به نه وکړو نو زه دا ښار ګورو او بس د هالینډ نه ښکلي ښکلي ځایونه دي موږ هم ګورو تاسې هم وګورئ انشاءالله ځای چې پې ورځو دمه ساتي دوره ولوړه وای هم پازا بیږي زم پازا بیګم کنه نه نه صحیح ده ما سره ټول شته دغه دي چې کوم وای ما صحیح ده به ته ملاوي وای کنه ته ښه شرمېږې دا کار مې تا کې خوښ نه دی یار تر څو پورې ته مونږ نه ویلې دا ته خپله کې ماته بده ده خو ته به ستړی شې کېدای شي ورځ به پس چې ستړی شم بیا مې نه کوم بیا به مخته شي مخ ته پرېږدې بیا به نه بلکل دا خبره بس بند دی کنه بندېږي نه اوس یې کې ورسره کمباین دی لیونی Straight. یو سیکنډ ډېر دی پنځه سکند سال نه جواب ابو حسن صاحب ستړی شولې کنه ستړی شم ته به لږ ارام وکړو یو کپ چای یو کپ چي ته ودرولو کنه خصوصي کړو به هم لږ دمه شي موږ هم لږ رست وکړو د پټرول سټیشن کې ودرېدلو د موټروی نه راکوشلو موږ ویل راشه لږ دمه به مو کړو لږ چای مې به ورته وڅښو رست به ورته وکړو بیا به مخکې روانېږو په موټروی را د شودو چای کوي भाई आपके लिए चाय बना रहा हूँ चाय ये हालैंड की चाय आप पियेंगे ना तो आप कहेंगे वाह 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 मैंने कहा आपको चाय सारा बंदोबस्त किए हुए थे देखिए ना दूध पत्ती लगता है दूध पत्ती पिला रही है हमें आज स्पेशल दूध पत्ती पिला नहीं रहे बेच रहे ऐसे बेटा हुआ जैसे बेच रहा बेच ही रहे अंदर खाना कचरा खत्म कर गाड़ी ना और राजा
چې زو شودو چې هم وسکو مونځ هم وکړو جمع هم وکړو بمبار اوس خپل سیټ ته لاړ شه پیره مونږ د هغې نه ګورم چې مې کوه دا په پولینډ په لاره باندې داسې راري چې سم سره خیر اخو ته دار هغه دې دغه ده بخیر چې 5 سکند سیده ریکورد دا بس ګره کړه په دې نه دا راته ښکاري ما کټان دی که نه ته چې یادو د اوبو غونډه کې ځای دی या रियोर मोंड हाँ ये रियोर मोंड आ गया ना ये शहर है देखो ऐसी जगह आपको ले गया कब ले रहे रियोर मोंड दो फुट वाला बॉर्डर ना ना دا اوس چې रियोर मोंड دې چې په لاره वॉक करेंगे ठीक है ना आएंगे बस सिटी सेंटर के साथ ही खड़े हो जाएंगे इधर फातिमा अहमद दलता ना ये घंटा दे हाँ को बता देना 0.1 घंटे miles. ना कम At the roundabout, घंटे क्या turn left. इस तरह है ना इधर ही कहीं पार्क कर देंगे इधर ही कहीं पार्क कर देंगे बहुत खूबसूरत जगह है बहुत खूबसूरत शहर है نو صحیح ده کنه ستا تسلي وشي मजा आ गया भाई, मजा دا ساعت At the roundabout, turn left. خدا से पूछा तो पास समझे دا ته ته غره टोल वाला पास इसको इस तरह का राइट थोड़ा चले जाए इधर ना राइट चले जाए तो देख लेते हैं अगर राइट पे पार्किंग है ना सी साइड पे पार्किंग कर लेंगे वरना फिर पार्किंग देख लेंगे क्या ख्याल है صحیح जा रही है राइट हाँ ये रास्ते जा रहे हैं राइट टोल पास हूँ मगर دا دې خواته روان ډېر ښایسته ځای و. لیک بیک پکې دی راځئ بس د روډ ټریپ کې دا پیاده یې ګاډی همدلته ودرو راځئ چې لږ پکې وګرځو راوګرځو نو 2-3 ساعته پکې ګرځو نور درته ښیم کیمره مې ځان ته مخامخ ده چې کله دغه شاته زموږ ګاډی ولاړ دی باید او لږ پکې ګرځو راګرځو تاسو ته به هم وښیم موږ به هم وینو زموږ دپاره هم نوی دی که نه راځئ چې وینو دا ښار وګورو نوم خو یې رورمنډ که څه شی د هالنډوال یادی چې څه شی دی خو ډېر ښایسته وړوکی غونده کې ښارګوټی دی د نیدرلینډ ته د جرمني طرف ته چې ځې دې لار کې را روان دی نو راځئ چې په شریکه څه ایکسپلور کړو ورسه ستاسو زموږ شریکه وینو چې څه حساب کتاب शकील भाई वो क्या किसको पकड़ा है उसने वो देखो ना क्या बोल रहे हैं इसके बता रहे अपना यूट्यूब चैनल का अच्छा इनके सिकंदर खान खलक चरता लाड़े خلک لاړه کښتۍ ته وختل ګاډیه किसते किसके بس هغه باباګانو ته کښتۍ ښیي بس ور ساعت دی وړه چلیږي زمونږ یو دوه یاران دغه کښتۍ ته ننوتي دي بوټ ته ننوتي دي هغوی ورته دغه کوي دا خپله چې دغه والا څوک دي د بلجیم والا چې بابا غونده کوي هغه ورته خپله کښتۍ کوي دننه اوسه دننه ورنوتي دی بوټ ته هلته اوسه ګرځي ویډیوګان هم کوي کم هم اوسه لګوي موږ ته بار ولاړ شکیلا شکیل क्या कर रहे no, I'm all right. Yeah, no, he's a good guy. He's a good man. He's 62 man, I'm 52. Yes, 62. 62. Me 52. Thank you very much. I'm just kidding. Thank you. What's your YouTube channel? This guy's got serious talent, I'm telling you. He's wasted doing this. You know what I'm saying? Innit? What do you think, Carter? Look at this guy, man. You want to see many people carrying. How hard he is working. Capturing 2 raw videos. He's working very hard. Yeah. سکندر خان یو انډیوال خواله راغلی زمونږ کونړی دی
اصلي انډیوال د دی او ډېر زیات یې ځان پازاب کړی دی، ډېر زیات خوراک او مشکل تکلیف یې په ځان تېر کړی دی. Stop, Sean, John, and I